اقبال او د لاسونو په ډېره پړکا کې صادق اسرار صاحب تاسو زه ډېر مشکور یم چې معلوم ده دغه راکړو دومره قدر مننه زه چې ستاسو یو ټولو یو کې او یو څو شعر یو نظم وایي چې که دې نه رسي هر څو ورته بیخي لاس که دې نه رسي هر څو ورته بیخي لاس مار به نه وجنې هېڅکله په پردي لاس ډېر ښه بیا ووایه بیا ووایه که دې نه رسي هر څو ورته بیخي لاس مار به نه وجنې هېڅکله په پردي لاس او فرحت کې یاران پیر د سړي جوړ کي فرحت کې یاران پیر د سړي جوړ کي په سختۍ کې خلکو نه ساتي لاس اخر داسې مرور به څنګه اخر داسې مرور به څنګه رضا شي ورته پریوزمه پخپو نه مې پرېږدي لاس او که هر څو راته رکیب توره بلا ده که هر څو راته رکیب توره بلا ده ستا د مخه ورته ږدمه په تندي لاس هر څو راته رکیب توره بلا ده ستا د مخه ورته ږدمه په تندي لاس او دا د حسن احترام د مینې خوند دی دا د حسن احترام د مینې خوند دی ګناه نه ده که څوک چاله ښکلوي لاس زبردست بیا وای دی د حسن احترام د مینې خوند دی ګناه نه ده که څوک چاله ښکلوي لاس او ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم خامخا به ظالمان راله تړي لاس ته پوره نه شوې پښتو زه دې مجرم کم خامخا به ظالمان راله تړي لاس او زه صادق اسرار د هغه چا مشکور یم چې په سخته کې ولاړ وي راکوي لاس نظم اقرار وی چې یا به مې پورته د خیبر په سر شمله وویني لکه توجه ساتئ ملګرو یا به مې پورته د خیبر په سر شمله وویني یا به مې خونه د مرګي په لاس پیره وویني او په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل لارو کوڅو کې به مې خیب له ارمانونه لیدل د ظالم لاس کې به مې سیرې ګریوانونه لیدل د ادم خپو کې مې بلا پراته سرونه نو ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه وویني ما ویلې پاسه چې په ویښه زمانه وویني په خپلو سترګو د ظلمونو زمانه وویني او د هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی د حق اواز مې د منصور غوندې په جار کړی دی د بیدارۍ درس مې پښتون ته په بار کړی دی څو ځله مې د خپل زړګي اظهار کړی دی نو یا به نشان د ازادۍ په تا تره وویني یا به مې ژبه د او دا خو په مونږ مشرانو لوی احسان کړی دا خو په مونږ مشرانو لوی احسان کړی دی د زړه په وینو اوبه خورې د بستان کړی دی د تن په غوښو دارمدار یې د باغوان کړی دی په هر طرف ته مخنیوی یې د خزان کړی دی یا به دې باغ کې بلبلان په ترانه وویني یا به په وینه بهېدلې پښتانه وویني ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي معافي غواړم دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببره ښکاري دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببره ښکاري د خپلواکۍ پیغام یې لاس کې دی او تره ښکاري او دا به د چا ښایسته لیلا وي مسافره ښکاري راته بېننګه شاه زلمونه مروره دې د سورشال میرمن ته ګوره سرببره ښکاري د خپلواکۍ پیغام یې لاس کې دی او تره ښکاري دا به د چا ښایسته لیلا وي مسافره ښکاري راته بېننګه شاه زلمونه مروره ښکاري یا د ژوندون به مې خرابه خاتمه وویني یا به مې غېږ کې مروره معشوقه وویني او اخري بند دی چې ارشاد ارمان مې دا دی یوه نوې زمانه جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي چې هر منکر ته د شړلو بهانه جوړه شي
خیر دی که بیا مې مسیزو کې مقبره جوړ واوا نو یا به په وینو د اسرار کفره سره وي یا به لوخړه د غلیم د کوره شنه وي ډیره مننه حمید بابا د حمیدا سره ساس شاکګي مکړه کپسوز او پکداز د رکیب ابرویی د شکرخور ملما پسکا چې حمید کا شکربار فکر بیان کړي د حمید بابا د دې شیرونو نه پاس نه